ملا عمر اسی نوم دستنه نشته ملا عمر په نوم هیڅوک نشته دلته. قسم ده هم هغه څوک را معلوم ده چې د ملا محمد عمر جنازه یې کړې ده، قسم ده هم د ملا محمد عمر قبر را معلوم ده. دا خو ته اسې ادعا کوې ټول ولس په وخت کې ادعا کړې وه وکاله باچاهي داسې څوک نه سوی کولی چې څوک دې وینه اصلي چاپنامه چلېږي. غوږ ونیسه تا ته د ملا عمر قبر در معلوم ده؟ مهرباني وکړه د ملا عمر د پلار نوم راوښیه. والله بالله را معلوم ده د پلار نوم یې راوښیه. د پلار نوم زه د پلار نوم بیا نه دروایم مګر قبر یې والله بالله را معلوم ده. څنګه پلار یې نه لري که څه چل ده؟ پلار یې نشته؟ ته ما ته په شخصي کې میسج ورکوه، ما 2 واره تا ته میسج په شخصي کې کړی ده په مسنجر کې، ټوله پته بیا والله بالله درکړم. اوس ته دلته چې راغلی د طالب نوم دې م لیکلی د سید طالب یم که څوک یم سیده، ته دا هم نسې ثابت کولی چې ملا عمر و، یعنې کوم داسې ټول ثبوت ته نه لرې. ته یې د ما کلیوالو لیدلی او پلان کې لیدلی او ډینګي لیدلی. زه درته یم چې نه د ما کلیوال لیدلی، نه د ما ولسوالي ته راغلی، نه د ما ولایت ته راغلی، نه کابل ته راغلی، نه چا د اختر په لمانځه کې لیدلی، نه چا عمره کې لیدلی، نه چا په حج کې لیدلی. دا څه خیر ولسمشر و. زه یو تا څنګه اقتدا وکړم چې دیو تا خبره څنګه زه ومنم؟ ما تر دا زه څنګه د تا خبره ومنم چې نه منې؟ تر دا اوسه مې له چا نه دي اورېدلي چې د ملا عمر اسې یو نوم ده چلېږي، خو ما نوم دې واورېدل نوم دې واورېدل دا خو جرأت غواړي. دا خبرې جرأت غواړي. دا خبره غوږ ونیسه طالبه، یو منټ غوږ ونیسه. دا خبرې چې کوې چې دا کمې خبرې زه کوم له دغه سره به تېرېږي او له سره هر سړی نه تېرېږي. زه یم چې د ملا عمر په نوم څوک نه و، زه له سره تېر شوی یم. ما مرګ منلی، چاړو مې دې منلې، هرمۍ مې دې منلې، حلالېده مې دې منلې. دغه چې د خلک حلال کړي دي غوږ ونیسه، دغه چې خلک حلال کړي دي، دغه چې د ما غوندې ځوانان دي حلال کړي دي. ثبوت په ویډیوګانو باندې دلته پروته. د ملا عمر یوه ویډیو راوړه چې ده په خپله 10 منټه خبرې کې کړي چې زه د افغانستان چوپانه پرېږده. غوږ ونیسه طالبه، ولې تاسو دومره مستعجل یې؟ ولې دومره وارخطا یې؟ ته به یې چې ګیس ته ارګ ته روانې در چې ناوخته کېږي. غوږ ونیسه، د ما سوال ته غوږ ونیسه. زه درته وایم چې دی اووه کاله دی د افغانستان ولسمشر و. اوس خو ونیسه د کور ګډې زو، اوس خو ونیسه. ډېر زر وکوي دا چې تر چا په چم تر غرو تېر کړې، زه به د وجې د زر خبره درته کوم. غوږ ونیسه. کنځا نه درته کوم، زه درته وایم چې 7 کاله سلطنت و، 7 کاله دی پاچا و، 7 کاله په دا 7 کالو کې 10 منټه ټیم له ده سره نه و. دی چې داسې په جاره راغلی وی او ولس ته یې ویلي وی چې زه ملا محمد عمر ولد نامعلوم د تاسې ولسمشر شیخ حسین اوس ما ته نه ده غوږ ونیسه. یو ملت خو غوږ ونیسه. ما ته نه ده معلوم، خان یوسف ته نه ده معلوم، تا ته نه ده معلوم. زه به خامخا یم چې ملا محمد عمر ولد نامعلوم. څه ووایم چې پلار یې څه نومیږي؟ ته ما خبرې ته غوږ ونیسه. ګوره تو د ملا محمد عمر توهین کوې، ما ته نه ده معلوم. اته پلاران یې دلته خلکو راټولي دي. سیده دغه تو د ملا محمد عمر دا ولس ته ځان څنګه ورپېژندلی وای، څنګه یې ځان په میډیا باندې ښکاره کړی وای چې زه دغه یم، زه داسې باچا یم. دغه ځای ته ما تعریف کړه. لکه د اشرف غني چې ښکاره کړی، لکه شهید ډاکټر نجیب چې ښکاره کړی، لکه بابر کارمل چې ښکاره کړی، لکه سردار داود، لکه نور محمد ترک، لکه د افغانستان دا نور پاچیان چې معلوم دي. دی ولې نامعلومه و؟ وجه یې ولې نه ده معلوم دي؟ افغانستان د پاچاهانو تاریخ وګورئ، که دی نه و کې زه د ټول ملا محمد عمر له نوم چې تېرېږم. شیخ راوې شه تا خو کتلی، موږ خو نه ده کتلی. موږ خو د ده په تاریخ ګرځېدلي یو نوم تاریخ کتابونه واخلئ، په هر کتابخانه کې پیدا کېږي، په هر کتابخانه کې کومه ده. اوس ته دلته راغلی د طالب، زه درته وایم چې د اشرف غني د پلار پوښتنه کوې در ښه یم، د ډاکټر صاحب شهید نجیب الله پوښتنه کوې در ښه یم، د بابر کارمل د پلار پوښتنه کوې در ښه یم، د ظاهر شاه د پلار پوښتنه کوې در ښه یم. نو تا ته دا د خپل زه دغه د ما پاچیان تیر شوي دي، ما ته د دغو پلاران معلوم دي. ملا عمر ما پاچي نه ده منلی، زه ملا عمر نه منم چې ما پاچا. طالبانو سره تا دومره عناد دومره اوج ته رسېدلی ده چې د باچا پوښتنه یې مخولک کوي، قصدن یې شه خو تېره وښیه وروره. زه خو طالب مسلمان هم نه بولم، کنې دلته اوس کفر بیا در باندې ثابت کوم. یو ور مې دا د یو سوال جواب راکړه. زه د مطلق دلته اوس کافر ثابت کوم، زه په تا باندې د تا کفر دلته ثابت کوم اوس په دغه ځای کې چې ته کافر یې. یو ور ته تېره ما پوښتنه ولې کوې؟ خو ورسره له مورخینو، له تاریخینو، له تاریخ پالو چې پوښتنه وکړه، له هغو خلکو چې پوښتنه وکړه چې هغه تاریخ تر ما ښه خبرې وي. تاریخ کتابونه ته واخله، د افغانستان د پاچاهانو تاریخ ته واخله چې د ملا محمد عمر ذکر نه وکړي. قسم په خدای که په ټول وخت د ملا محمد عمر نوم زه واخلم.
اعتبار راځي نشته من کړه نشته شر ظاهر منی کنه دا سوال دی غلط خو صحیح ده یو دوه سپاره سبق خو بدی ویلې کنه شر ظاهر منی شاباس مفتي ما کو پر ثابت کړه تا یو ور خو دې ما دغه سوال جواب راکا وست کافر کوم کمی کافر نه کافر یم زه یو ور به دغه سوال جواب راکا ټول طالبان کافران دي صحیح ده کافر ټول طالبان کافر ټول ګوري یو غوښونی سره 1400 کسان ما ته دغه یو پیج باندې وی سند دومره نه لري ګوره دومره زر د کو پر پټوال ګوره ما ته لای سره وایو وښخونی سره وزړګا کمی کوپر نه قدر باندې ثابت کمی کوپر پتا نه ثابت دا خلک په ټول راته وایي چې پکتیاواله ټول نه تی در باندې او کمی در باندې ثابت ک د تا دا ټوله د طالب شبکه کما کفري شبکه درته ثابت کړه بیا به څه کوي خو ثابت کړه اول زه د کوپر ماته ولنه کې پیدا کړ یو ور خو ته ماته ملا عمر را پیدا کړ یو دقه دا زبې درته ولولم یو دقه مولا محمد عمر صحیح شو مولا محمد عمر he is coming by supporting of Pakistan who Musharraf Benazir Bhutto یو د قصې دی هغه غلولم Benazir Bhutto create the Mujahideen commander as a name معنا ورکي چې دیو یو ګروپ د مجاهدینو جوړ کو دای لکه یو نوم صحیح شو دی send them to Afghanistan ګوره دی send them to Afghanistan for by name of jihad دی دا خلق ولې افغانستان ته د جهاد په نام د جهاد ګوره ترجمه یې کوي لسان نو دای د غورا ولې ج په نام د جهاد مهرباني او دی د غورا ولې but no one can see no one see Mullah Muhammad Umar he was just one picture ګوره اچھا Mullah هغه یو عکس تاریخ درته تاریخ وګوره زه به درته تاریخ مو 19 یو دغه 19 اوس به دام درته وایم 19 مولا محمد عمر کله مړ شوی ته ما ته وایه کله شهید تملا محمد عمر اوس 15 کال شپږ کال دا تقریبا شپږ کال روان ده دی ما خبر ته وګورم زه به د ثبات ترسم خاني صاحب یو نبی ته ما ته وګورم سید دا ته رقم ده ته ما خبر ته وګورم د مولا منصور تملا محمد عمر یو ملت خاني لا محمد عمر زوی لبی محمد یعقوب سیده هغه تقریبا سملا صاحب لانه او پاتې سوی تر هغه مخکې د ستربندي وکړه چیرته وو ملا صاحب لانه ما خبرته ولکه بخي دي خبرته چیرته وو مولیا یعقوب سم سوال دی ملا عمر د ملا یعقوب نه ده سوال دی ملا عمر ده سوال دی ملا عمر د ملا یعقوب سوال نه ده ملا یعقوب څوک نه پیژني عمر ګوري پاکستان ته ونوي ګورته شان توالسه ته دا ادعا کوي دا خبره کوي محمد عمر بيخي ونه نو بيخي نو هغه دا اوس د کوم تاریخ هو هغه بیا ولې دا وایي دا پاکستان روزلې وو هغه درته یې یو اکس پکچر دا یو نوم جوړ کو پاکستان یو نوم جوړ کو او یو عکس جوړ کو د دغه سړي په نامه معلوم ده پاکستان هغه په شاته ملک چې اوس مستشفى لري ته ما سره خوځوي ته ثابت کورور د مدي خان یوسف ټولي خبرې درواغ دي ته ثابت کسم الله عمر چیرې زه به دې ثابت کوم ته د سوق محمد عمر افغانستان ته امریکایان رالو خلک اکثریت خلک د تاسو پلان دا وایي د ایران پاکستان ته قسم ته کوم هغه په 14 پاکستان کې ورکړي وژونی طالبہ وژونی چې څوک دغه یې هغه د شغل خوري لکه د طالبانی شي خوري زه یم چې بالکل ملا عمر په نوم سړی نو او د شرعي نظام داوا کړی و شر ظاهر منی ولې د ځان حاضر ولې نه حاضر لا څنګه ځان ولې نه حاضر او زه حضور داتي کته کا خاني صاحب دا تاسو وایي خبره چې دا وست کفر در باندې ثابت کم دا جواب نه کړ زه اوس موجود غواړم کفر ثابت ملا عمر دې نه ک پیدا دلته به خلک سوار له 100 کسان دی ویني دغه به وایي ثابت نه ک شرعي نظام
داوم کړي و شر ظاهر وژونی سپ ولا په خدای تعالی مې د قسمي ادي شنوارو خضر باندې هوښیار ده پوسول دراغله دلته د طالب نمائندګي خبرې کوي ونه وژونی سپ طالب په نمائندګي څو خبرې کوي ودرې چا که رستای عقل لومبای کول هغه د طالب خلاف کې رستای عقل لومبای نه کول هغه د طالب خلاف تاسو ټول وخت طالب خلاف داسې کسان وي چې هغه کار وکړي خپل کړنې وروسته فکر کوي نو ځان ته فکر وکړه شي خو اوس وژونی سپ کوزه طالب جانه گایسته به بیا دی دروازې مخ ته ولاړې ورته وایي چې حاجي صاحب چای نه د چکلې ناشته راواخله ورخطا د شکیږي ته بس کې گایسته ارک ته ځي ما کې څه ته وژونی سي ارته بولار څه څوک به تای د شکیله کدي توې ټکای قانون نشته په قران کې په دې توې ټکای په قران کې توې ټکای لري قانون یې لري ولا بدای لار څه به کدي زوی ټکای ولا کدي هغه پلار ولاړ شي ګوره لمون سره قرآن وعده شوی ده لمون سره قرآن وعده شوی ده بل زړه باندې باندې نه راځي دا د مون قسم ده دغه دا افغاني ملت ثابت وز غوږونه چې کافر دي کوم دلته دغه خلکو تر مخ مې کافر نکړي بیا راته وایي چې وس په ما کې کوپر نه زه په جاره باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صحیح ده او ته ما ته وایې چې شمس ته کافر او په ما کې کوپر نه ته کافر کېږي کنه کافر کېږم خلاص ته کافر یې کنه ولې دا اردو ايه شمس په کواله ترې دې زمانه ابي ابن سلول یې استغفر الله ته دې زمانه ابو جهل یې کنه هدا علماء توهین کړی دا هدا جهاد توهین کړی دا هدا قران توهین کړی دا پلس کرت کړی دا ټول قران دې بلادر باندې وګرځي دې علماء دې بلادر باندې وګرځي توهین کړی دا شمس په کواله ګوره څنګه نه کوه وخت راځي څنګه نه کوه ته توهین کوي دلته په ما زه طالب مسلمان نه بولم تر ته ته دي عالمانه توهین کوي زه طالب وخت زمانه او سلول یې حذف زمانه عالمان مړي کوي غول مباده اوس پیا دلته عالمان مړي کوي عالمان پانتون سوځي عالمان انجنيران وځي عالمان ظالم يم زه تا مسلمان نه بولم تر ته ظالم يم زه به درته وخم چا وجه ايه شمس په کواله مسلمان کده کافر بولم زه تا مطلق کافر بولم ته خو یو ځان راځي مسلمان زه به خبر ته کوم زه به خبر ته کوم ته توهین کوي دلته ته یې چې ته قرآن توهین کوي ولی په تابع قرآن ما کله قرآن ته توهین کړ تاسو خو تهمت خلکو باندې زه به خبر ته راخم دې موضوع چې ووزو ولی جنې وځي ولی ته دا خبره کوي چې تا قرآن ما کله توهین کړ کافر خو یې خو په خپل خلی یې پر نه وژونی ته ما په تابع ما ته ویل شخصا ما ته ویل او دا خلک بدل ته وایي زه په تا کفر ثابتوم ما درته ویلي چې په ما کې کفر نه ته ما ته کافر وایې ته کافر کېږې که نه کافر کېږې تا ویلي چې و کافر کېږم زه درته وایم چې دا ملي اردو دا سربازان چې په جاره باندې لمونځونه کوي په جاره باندې اذانونه کوي روزي نیسي پنځګنا د اسلام په ځان باندې کړي غوږونه صبر مایکور بند که خاني صاحب چې زه یو ځل ته کافر د ثابت کم ملي اردو المنس کوي روزه نیسي څوک یې لمانځه نه دي منې کړي د چا په ګیره کې کار نه ده ورلرلی لکه تا به چې په خلکو په زور پرېښولې ده تا ته نه دي ویلي چې ولې دې پرېښې ولې دې خیالې کوم شی د کافر تا په دغه اردو کې لیدلی ده چې ته کافر بولې چې په هغه کې د کافر څه شی نسته تا په خپله خوله دلته له ما سره ومنل چې شمس پکتیاواله په تا کې کوم کفر نه وي که زه تا ته کافر ووایم زه کافر کېږم ته او دا ټوله شبکه تاسو ټول کفاري او تاسو وژونیسه تاسو د کفر خپل په ځان لګولې زه به خبرته وکم ما خبرته وکم الله تعالی وايي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله دا د کوم د قران کریم د کوم سفاری او کوم السلام علیکم ورحمت الله د نن سپاره د دروایره وایو کنه آیات هغه غدان خبرته یو فاکوي ز علم مکړه د دې سره یو څو منټه خبرې کوم مهرباني دا اول خدا د اول د سلام وی ټول ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دویمه خبره دا ملګری ک عالم وی خبرې کول پکار دي ک عالم نه بیا څه وخت ضایع کول نه دي پکار بالکل علم د کړه ده شهید طالب صاحب علم د کړه خبره د نس کی
आवाज مې راځي وی علم دې کړی دی علم وی علم دې کړی علم وی علم دې کړی دی عالم یې معلومات علم مې کړی د فارغ یم ها فارغ یې ها پښتنه او کوم کا سوال کې رانه د شمس ورور خو تاسو سره ډیر بحث وکړو زه اصولي خبرې در سره کوم یو څو خبرې زویک ها اوس پورې ته وی چې د مولا عمر لم امیر المؤمنین وی دی بلم وی د درې امیر المؤمنین ته کوئی ټنه ول اسلام نه شروع کې چې افغانستان نه شروع کې چې آیاتونه پیش کې یا ایه الذین اول خو الله سبحانه وتعالى فرمای یا ایه الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار اول نږدې کافران ولې نه وجني چې شورا د ماغلته د مرکزیت د ماغلته د ارسه د اغلته اسلام شروع کنه ما افغانستان ولې خپل وطن ما په خپل ملک اشغال سوی دا ما تولید جایداد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې شروع وکړه مدینه کې خپل ځای او امیرم دیږي کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله او د مکې نه اول امارت دلته قائم کو خلافت دلته قائم کو ستا ټول امیران په کوټه کې پراته دي دروغ مو وایي قسم خوره زه درته ثابتوم لس کاله ما دي طالبانو سره وخت تیر کړی دی د پیښور کې شورا نه ستنه مدرسې ته توخه مولوی کبیر دې ته اوسې وکړه ما سوال کړی دی جواب راکړه سوال مې کړی دی کته قرآن آیاتونه پیش کې دلایل خلکو باندې کفر فتوا لګي ستا امیران په کوټه کې اوسېږي ولی اول اغلتن اسلام نه شروع کوي خو مقصد دا دی چې الله لاندې لوبيږي صحیح ده ګوره ته خو وایې اول د هغو کفارو باندې باید جهاد شروع شي څنګه د کل څنګه وي د ما په خپل هیواد باندې اشغال شوی د زید افغانستان ما کړ ځان پاکستان بل پاکستان په پنجاب سمته تړي د ما کور جایداد کله خپلوان په افغانستان کې اوسېږي صحیح شو یو دقیقه الله خو ویلي دا استاله چې تعالی کله اسلامي امارت چې تورته وي هغه رنګ کو چا په واسطه رنګ کو اول سبب سوګو ګرځیدو پاکستان او الله وی فقاتلوا ائمه الكفر ائمه کافرون کو پاکستان او تاغي سره ولې جهاد نه کوي د ودرې اول د خپل د تا په کور کې سیور بل د خپل کور او سره ملک کوي کډیبل کور ولا ته منډ وروي مسلماني کنه مسلماني اسلام کې حدود نشته اسلام کې پاکستان او افغانستان نشته دي استا اول اسلامي کړي حکومت پاکستان کړي ولې نو درې په اسلام کې علم در سره وي خبره وره اورور جانا کتا سره کامل علم وي بحث وکا او که علم نه وي اسی اوي اسی اور باندې چابل کړي دي اور در باندې چابل کړي دي اور باندې امریکا بل کړي چابل کړي دي نه پاکستان بل کړي دغه ډېر خبره زور وخت ټول د امریکا د ګوره په امریکا پاکستان کې منلو تا خو لقب ورکې امیر المؤمنین خو د خلی افغانستان امیر المؤمنین نه او خو د پاکستان می د بل ملک می نو څنګه به امیر المؤمنین ورته لقب ورکې پاکستان کې د حکیم الله مسعود دلته قومندان نه ولاندې یقینا په ایمان سره وایي دغه ډلې ټول قومندان ولاندې حکیم الله سره زپاتې شوم اوس به درته صفا وضاحت وکم دا خلک به مینی وکي د قسم په والله بالله ثمت الله زمکه د مدینه سعودي حرم کې اوسېږم چې لس کلمه حکیم الله سره مم وخت تیر کړی دی والله العظیم کله چې کرنل امام وکي دا خبرې یوم الخبرې وکي دا کرنل امام چې کله یونی ولو دی حکیم الله محسود ام دقه استاسو پربنا وی چې مولا عمر خبر راځي چې ما وجنی والله لازم کر هغه ویلي حکیم الله محسود ویلي دا دروغ وي دا د پاکستان حکومت امر دی هغه وجل مولا عمر نه هغه راتلو رساله براتلی هغه ټیم نه دا مړو کدا چې صفه خبره کې نن چې مولا برادر دی په هغه کې اوسېږي څورته وي قطر کې دا مولا برادر چې هغه وجلو مولا الله خپل مولا الله ورور و چې زما په مکه وشلو کې زما په ورور وشلو کې مولا برادر لا چې امریکایان ورسره لاسو ولی مخکنه دی ورسره لینو والله لازم منصور الله ویډیوګانې وګورئ منصور الله د مولا الله ورور وای د تعالی هغه وشلو کې زما ورور وشلو کې مولا برادر دی عاصم صاحب صفه باندې نه وای طالبان ورور جانا اس ایمان ما خراب او سیده کچرت امریکایانو سره وصل حراغه استاسو اوس د افغانان موجنی کچرت مولا عمرم چې کله افغانستان کې جهاد او اعلان وکړ پاکستاني علما ورته راغله ورته ویلي الله ته وګوره دا القاعده ورکه است امریکایان به جنگ نه کوي هغه ویل نه ورکوما نن خو امغه القاعده سره خلاف یې ورته ویل د خبر د کلیت څورته ویل مولا اوس امغه القاعده نه تاسو بيزاره شي تاسو جهاد اوس اس مشروعیت نه لري وګورئ قران سنت وګورئ اس دروغ خلک مغوله وای افغانان مغوله وای افغانان موجنه بس کې د امریکا په سوسیالو کې دومره اتحاد رسیدلی وکیدا کدلایل سره خبرې کې دلایل سره وای ک طالبان حقیقت درته ویم کبیر د ورور جانا مولوی کبیر د چرته ناشته د شورا مشر دی درته ویم حقیقت خبر کې چا سره ناشته
الله توفر است مشران خبره وره کته حقیقت وي کته لای وره قرآن حقیقت وای زمونږ ماغزه خراب کړي سلیری استاد مولوی صاحب محترم حقیقت ورور جان ک علمي بحث کې زما الحمدلله مدینه نه ماستری کړی دی او لس کلمه ام دي استاد طالبانو سره مې وخت تیر کړی دی صفه ټول میلان د کشران الحمدلله زما عقیده د قران سنت ده درته یو آیات پوښتنه کوم والله که معنا هم درځي درته خو اسی بس غلولې یو امیر درته وای صحیح حقیقت وای کوم ځای نه فارغ شوی کوم ځای نه فارغ شوی تراته وای صرف فارغ شوی کم ده ورته ملا صاحب نو قسم پوښتنه وکړه خان یوسف ورور دینه پوښتنه وکړه کوم ځای نه فارغ شوی ګوره طالب جان ته کوم ځای نه فارغ شوی دا مدرسې نه فارغ شوی مدرسې نه فارغ شوی تاسو کوم علم دی چې هغه علم په اړه کې تاسو راوږي کنه دا وګوره پکتیاوال ته غلې دې زړه دا غزنی په قرآن د مدارس کې حدیث د نگاه نه دا ثابت قرآن سنت خبره وره خان یوسف وروره زما دې سوال دی خان یوسف وروره دې نه یو سوال دی زما سوال واوره بیا ته خبرې کوه خان یوسف وروره زه دې نه دا سوال کوم ته چې چانه فارغ شوی پاکستان کې چې جید علما دي ټول نه غټ مولا چې دي غټي مدارس په کراچۍ کې دي کراچۍ کې کومه مدرسه ده د شیخ الاسلام ورته وي تقی عثماني صاحب هغه ولی ودرېږي حکومت سره کلک ولاړ دي ولی ولاړ دي خو علماء کومه یو سوال مې پورا کړی نه دی وکه دا استاد چې تقی عثماني صاحب سره دل او پیښور کې غټه مدرسه او کوډي مدرسه د سمیع الحق هغه ور سره ولاړ دي حکومت سره او استاد ټول مولایان هغه نه فارغ شوی دي هغه مقلدین دي هغه خبره مني ولی هغه حکومت سره ولاړ دي او تور سره لانجه کې زه اوس پورې خو د کول چې امریکایان اوس هو امریکایان زو جوړو کور سره ولی نه کې ګوره له امریکایانو سره سم اوس تړون کړی د امریکایانو تر اوسه پورې دي دویمه دا خبره ودرېږه تړون په باره کې درته وایم مولا منصور داد الله چې وایي چې مولا برادر چې زما ورور په امریکایانو باندې خرڅ کړی د پیسو باندې ستا منم که مولا منصور ومنم السلام علیکم حسن صاحب مولا داد الله اخوند هیڅ کله ملا برادر اخوند وزله د ملا داد الله اخوند او د ملا برادر اخوند تر مابین دومره زیات الفت و د ورونو تر مابین وي دا رسنوي چې دومره متاثر است او منصور داد الله په داعش کې ودرېدو اخو داعشانو دا د لاس کار مخکې خبرې داعش د درې کالو خبرې دي یو ما ټول معلومات نه لري در سره حسن صاحب تاسو مې پوښتنه ده حسن صاحب ایله کوم کار یو پوښتنه کوي په طریقې سره مخکې وروسته باندې کوم سوال چې کوي دا سوال جواب او کوم پوښتنه چې کوي دا پوښتنه سوال زه پوښتنه کوم تاسو حسن صاحب تاسو جواب ورکړئ صحیح ده وای دا اترس کا امریکای خلاف باندې شه طالبان چې اترس کا جګړه امریکای او د افغانستان په خلاف باندې جګړه کوي کنه دا ګل خان کته نه ګل خان سړی د ما په موجودګي کې هیڅ کله د افغانستان په خبره باندې دغه د لهجه د ګل خانانو ده ګل خان ده کته چړای دا تروسه خو یې چې پاکستان ما وطن نه د وس بیا چې پریک ده تیجنه خو د حال یاري واخله تروسه خو دی ویلي تروسه خو جواب بالکل به نه راغلی بالکل به نه راغلی یو خبره بالکل اسیم صاحب مهرباني یو منټ غوښونی سي چې ته ته یې چې کراچي دا مایک ور بند کړه عمره مایک دی بند کړه چې ته د کراچي کومه مدرسه ور یاد کې لا کوم سړی ور یاد کې دای درته چې هغه د ما وطن نه ده هغه پاکستان ده او چې دلته یو ګل خان په تا راشي یو درته چې دسي دی او اسیم صاحب دسي دی چې درته چې پریک ده پکتیاوال صاحب دا پریک ده ور سره وګرځي دا څنګه وایم پکتیاوال صاحب زما د قیامت پر خبر اوري پکتیاوال صاحب او دا ټول دی ووري زما د قیامت پر سوال دی دیو پراته دی کوټه کې شورا مشران ټول پراته دي سبانه د کوټې نه د شروع کې بیا د اعلان د جهاد کې چې دلته فتح زمونږ ورسره ولاړ یو بس زمونږ ورسره موافقت ده او که دا دروغ وای اسه گیم چلی د پاکستان گیم چلی دا زمونږ دا جهاد مونږ قبول نه ده جهاد مونږ منو قران سنت ډک ده د جهاد نه والله لازم جهاد شروط بمراتونه وای چې دا طالب ده والله که ورته یزي او نو ورته الولا والبراء سيزه ده بس صرف دا از کړه د چنسوار واچو غټ غونډه خله ډکه او یو بس نور څه ځنی دي پښتنه ورور دا ورور ناظر اول خو ټول ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم ما شمس پکتیاوال ته عاصم ورور ته او دا بل ورور ته سعید ورور ته خان یوسف پتا ته او د لایف کې څومره ګډون کوونکي د ټول ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم یو پښتنه لرم لاسم ورور نه خو هیله د شمس پکتیاوال په کنځایم نه کوي او خبر بم نه کوي مداخله بنه کوي څا کنځا کړي ګوري عمر صاحب شمس پکتیاوال دا طالب ولا کوي شهر چاته خلو راچي خپل پښتنه وکړه
پوښتنه مې دغه دا اوس د اول د عاصم صاحب دغه اول د قرآن شریف آیات ویلې دغه زه خپل عالم نه یم کنه د آیات څه دوه ویلې په دغه آیات کې د خپل کوم جنس جهاد شروع کیږي اول د ما کور افغانستان کې راځي که بل ملک کې راځي که زه به برمانه شروع کوم واوره اوس وګورئ زمونږ دا قرآن سنت شرع چې کړی دی دا قرآن خاصتا شرع محمد رسول الله سلام کړی دی محمد رسول الله سلام چې مکې نه هجرت وکړو مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې جهادونه شروع کړل کفارو سره او خلافت دلته اعلان وکړو دلته چې اعلان وکړو مکې ته لسم یا اتم نهم کال باندې ورسېدو زمام دغه سوال د تاسو نه چې تاسو ټول کویټه کې ناس یې کراچي کې ناس یې یا پېښور کې ټول ملایان درته خیم پیژنه مې سبقونه مې ویلي ملګري مې پاتې شوي دي او زه درته وایم څوک چې حکومت له نږدې وي همغه یې مشر ټاکي زه یو نوم هم درته ایښودلی شم نوم هم اخیستی شم زه درته وایم پېښور نه ولې اسلامي خلافت نه اعلانوي ولې هغه نه اعلانوي کویټې نه انشاءالله موږ به ټول ملګري یو د کویټه ولایت صوبه جوړ کړي سبا له د قندهار له لاړ شي بل سبا موږ بالکل موافق یو او ما چې آیات ویلي قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وليجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین الله دا حکم الله طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صحابه وته هغې هم دقه طریقې باندې دا جهاد اعلان وکړو او کوي چې نه زمونږ د افغانستان کې ستا کویټه شورا زه درته وایم زما یو ترور ځای بندي شوی په فریاب کې او خلاصېدو لپاره کویټې ته ګرځېدل دا ولې حقیقت دا خان یوسف به والله اعلم پیژني مستري زوی سوتن د کلي نیول شوی او فریاب ته هغه ورور یې ته یاترې فریاب کې ګرځېدو بیا هغې ورته ویل کویټې له لاړ شه بیا خلاصېږي ما ته ټوله پته اوس زه یو سوال لرم اوس د ملک ژغورل سوی یو دقیقه سوال دی وکړو دې درته وویلې چې ته کله چې دا جهاد وی جهاد خو تنها په افغانستان کې نه دی په نړۍ په افغانستان کې نه دا اوس د افغانستان په خلکو یو دقیقه ما ته غوږونه سهیله کومه که نه تاسې کې دا غلطي ده یو دم راخیز کوي خبره خو سړي ته پوره کوي د هغې نه بعد دا درته وایي چې دا نړۍ کې چې څومره مسلمانان دي په هر ځای کې چې امریکا یا بل کفر یا هر شی چې وي یا غلط کار وي د دې مولوي صاحب خوله نه جوړېږي چې تا ته هغه خبرې وکړي خو زما خوله جوړېږي دا درته وایي چې په دغه پاکستان کې چې ته اوسېږي دلته 3.5 لکو نه پورته عیاشخانې دي په دغه پاکستان کې کفر دی په دغه پاکستان ګوره عیاشخانه باندې ما ته وګوره زه د پاکستان دفاع نه کوم خانیسو په وروره خالي یو ملک څه ده یو ملک خالي اوس جنگ پاکستان کې روا ده نه ده روا د علماو کار د علماو فتوا ورکوي علماو کار عالم دی که نه دا خو قرآن عمر صاحب زما خبرې لغوه کېده دویم سوال مې تاسو نه دا دی عمر صاحب اورم خبره اوره ستاسو ټولې مدرسې چې دي یا زمونږ افغانستان خلکو اکثریت پاکستان کې سبقونه ویلي دي زمونږ علما زمونږ هغه پیشوا چې ورته وایو د هغه نه ونیسه د اصلي د افغانستان علما دا ټول احناف او دیوبندیان دي مرکز دیوبند کې دی په هغه کې دی څه ورته وایي په هندوستان کې دی نو هغلته چې ټول علما په دې باندې اتفاق دي چې حکومت سره یو ځای شي ځکه فتنه جوړیږي لانجې جوړیږي جنگ جګړې جوړیږي او قتلونه او غارات راځي قتل او دا راځي همدغه پاکستان ستا استادان ټول د همدغه پاکستان دي سمیع الحق نه ونیسه شیخ الاسلام محمد تقی عثماني صاحب هغې دا ووایي چې نه حکومت سره ودرېږئ لکه نن سبا دغه على الاعلان چې حال دا چې دا جمهوریت دی کفري قانون هم شته په نظام کې همدغسې تاسو افغانستان کې امریکایانو سره اتفاق وکړو اوس ورسره خو جوړه وکړئ که نه ستاسو علماو تقلید خو وکړئ هغه علماو خبره خو ومنئ که نه تاسو خو د علماو خبره هم نه منئ عاصم صاحب زه یو سوال درته درېیم اخري خبره کوم بیا خبرې کوه درېیمه خبره ملا عمر صاحب ته چې حسن جان شیخ او دا حمید ګل او بل کرنیل راغلل ورته کېناستل ورته یې ویل چې ملا صاحب د افغانستان مه تباه کوه د امریکایان در باندې راځي دا هغه دا کسان عربان ورکه هغې ویلې بالکل نه ورکومه اوس تاسو ملا برادر اولنۍ فیصله په قطر کې هم دې خبره باندې کړې دی چې موږ د القاعدې نه بیزار یو هغې سره جنګ لم روایو اوس خو تاسو له جهاد مشروعیت مولوي صاحب تا خبر څه که نه دا خبره مطلق دروغ ده که نه ته خپل هغه اعلامیه هغه مولوي صاحب ستاسو د من سړی د 10 کاله مولوي صاحب د من سړی د اعلامیه کې د القاعده ذکر بیخي نه ده شوی په اعلامیه کې داسې ویل شوي دي اور خانیزه په خان کنه چې ویل شوی دی چې د مون خاور د افغانستان خاور باندې هر یو ملک کاغه امریکای کا جرمنی کا بل ملک کا انډیا د هغه ملک خلاف باندې د افغانستان خاور نه استعمالېږي ها دا خبره خلاص زما جواب اوري و اورم ها به ته د امیر المؤمنین لقب ولې ورکې چې ته چې زمونږ خاور په بل چا خلاف نه استعمالېږي امیر المؤمنین لقب دا خو دا غلط دی دا خو چې امیر الافغان ګوره علمي خبره بچي ګوره اصل د هوایي خبره باندې کې را سره اسلام کې دا ټول پټې نشته دی اسلام کې حدود معلوم نشته دی دې خبره جواب راکړه ته خبره ته سړی نه پرېږدي بس آتش
عمر صاحب پرې دی ها اورم حسین صاحب اورم ته خدا وایي طالبان ټول د پاکستان تجهیزات ټول له پاکستان څخه کیږي او ټول روزنه او سنبال ټول له پاکستان څخه کیږي دا غږ به توای دا خبره کوي نه او تی بوتي مغه غوي شاکوم سوال باندې جواب ورکړه زما خبره جواب ورکړي جواب نه دی راکړي اول سوال مې داده بیا اوري زوی ما چې تاسو ځانته امیر المؤمنین لقب ورکوي چاله چې ورکوي هیبت الله مولوی صاحب د قبل څوک دی چې امیر المؤمنین لقب ورکوي بیا د جهاد ځکه کویټه کې ناس ته کویټه کې مدرسه ده دا معروف ته معلوم خبره ده هغه تل جهاد اعلان کوي دقه خان یوسف صاحب د دقه سپکیوال د تاسو سره ولاړی او ان شاء الله مونږ لس کاله مخکې ولاړو اوس مونږ خپل غداریان لیدلې دي پریخم حسین صاحب خبر اوري سوال کومه جواب مې اوره دویم بیا جواب لدی غوږ اقدام دویمه خبره استاد پاکستان د علما چې د سونه شیخ هیبت الله پورې دا د ټول پاکستان علما او شاګردان دي اغه وری د کفري حکومت سره ولاړ دي پاکستان سره ته ولې نه ودرېږي هر خبره خود اغه تقلید کې هر خبره کې د تقی عثماني سره قول پیش کې په فقهي مسائلو کې نورو کې حدودو کې نورو مسائلو کې دې مسله کې مور سره ومنه دریمه خبره دا ده چې استا مشروعیت د جهاد لاس نه وتلې تا اوس دې ملګری ویل چې منګه مولا برادر اغل ته وعده کړی چې افغانستان خبره په بل چا خلاف نه استعماليږي دې مقصد دا شو چې په چین کې یا پاکستان کې د مسلمانانو باندې سخت ظلم روان وي ته بس نه وي ولی ته امریکایي قانون منلای دي نو امریکایي قانون خو اشرف غنی منلای دي ته منلای دي دونه یو شانتي تاسو دونه کې غفرت ما غوونه سمولای سي او جواب راکاو ودرې صبر وکړه هغه خبره پوره کی وای مولای صاحب خبرې باندې مې ورسېدې ذهن د خلاصو تا امریکایي سره دا دسخط کړی دی قسم په الا الله ورقي وتی دي راشه د تزه درته نه نو باسم اول نه دویم نه خبره ده طالبانو اعلامیه کې ورسره لیکلي دي چې زله القاعده نه بیزار امداد تاسو ثبوت لري دغه خیمه دا بیزار دا اعلان وکي سباله به اعلان وکي چې زموږ عمر خبر د هیبت الله خبره نه منم اعلان به وکي वो जो बिल्कुल राजन जब ऐलान होता तो मात्र ऐलान के مولوی صاحب وکیدا ته په ټلویزیون سره د هغه خبري واوره د زلمی خلیلزاد خبري واوره زلمی خلیلزاد څه کوم زلمی خلیلزاد د زلمی خلیلزاد جوړ کړی زما خبره بیا ومنه صحیح ده زما خبره صحیح ده د زلمی خلیلزاد هم نه مني د نیټ هم نه مني زما خبره ومنه دا خبره صحیح ده که دروغ مې ویلي ان شاء الله الذي دا به ما باندې وبا الله طرفنا دا خبره ثابت کړه کنه دا خبره دا دغه خبره کومه اخري دي باندې ګوره یو کز مولوی صاحب نو سوال کوي دلته ناز دی چې هر رقم سوال به کوي دینی محلي سوال دغه د افغانستان ملک اشغال شوی د جهاد په کومه کې فرق کیږي خبره دی وکړه و حسین اورم هیڅ تلار څه زبستابل مرګ خبره ته جواب ورکړي ویل چې د افغانستان ملک اشغال شوی دی د جهاد څنګه کیږي صحیح بالکل خبره ده او واوري زما خبره کله چې د کفارو چا باندې تیرې وکړه جهاد فرض عین دی هر مسلمان باندې هر مؤمن باندې او شروط د جهاد لپاره اول شرط دا دی چې د چا لاس وهنه بنوي لکه مثال بدرکم خبرې لمه وګړي بالکل او رئیس عاصم صاحب مایک لیش کې لخلې لري ورسي لیش کې مایک لخلې لري مایک لګزر لري کو خلین عاصم صاحب ملګری اصل د دې ځکه مې لګا وکړو کنه هم د دوره ته دورار کې چغد وسته خبر اورای رسول الله صلی الله علیه وسلم يهود سره يهوديان وو په مدینه کې تاسو بنومونه اوریدل بنو نذیر بنو قنیقه دا ټول دیو سره معاهده وکړه خبرې لغوي دی کې معاهده کې کله چې دیو سره معاهده وکړه نو دیو ور سره غداری وکړه کله چې غداری وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دیو باندې ولګیدو دیو نه سرونه پرې کړل زما مقصد واوري دیو د پاکستان سره ولاړو کله چې دی طالبان ټول کرنل امام نونی صدا خبرې پټې نه دي چانه که څوک دروغ څوک هغه غني نمبر بلاس باندې پټای نو اول غداری دیو سره پاکستان کړی دی زوایم جهاد بالکل فرض عین دی امریکانو خلاف خو پاکستان اغینه مخکې فرض عین دی اول دی دیو سره جهاد او کی زمونږ بالکل موافقت دی اغیونه خو اغلت مولوی کبیر والله لازم والله بالله ثم الله مولوی کبیر په پیښور کې زینم راته پته دي حکیم صاحب چې ورته وای زر محمد چې ورته وای نوم درته اخلم دی ولیان دي ذکرونه پیجنه مت پیښور کې اوسېږي او پیسې د چانه علي ولی را باندې صفانه وای مولا عمر صاحب څه شو دلته دی نو دی خو ورسره جوړ دي هغه تور سره غداری کوي کدی کوم سوال لري مولوی خبره مې دا ده زه ګوره زه لک هغه شوله ما صورته وای دیو کې مولایان ډیر کم دي هغه اکثر ما نه راخلي اصل خبره دا ده اوای خبرې دي زدي کشرانو لویم الله ته وګورئ د مسلمانانو قتل بچ پرې دی سید خطایان دي نو دغه خطای تاسو مولوی برادر مو کړلو په هغه کې ناس ته وای زمونږ افغانستان به د چا خلاف نه استعمالېږي د اقوام متحده یو نظام اومنلو
کفري نظام ومنلو نو بیا اشرف غنی منلی چې وطن جوړي هسپتالونو خو درته جوړي تاسو خدای والو یو سره کوم نه دی جوړ کړی هغه سره بیا ودرېږئ ښه دی کنه زه دې کشرانو له دا نصیحت کوم د طالبانو الله ته وګورئ د لږ غوندې سوچ فکر واخلئ صحیح دی تاسو به جهادونه کړي پس ښه نیت باندې الله دې قبول کړي نور د مسلمانانو قتل غارت مه کوئ بس دغه مې خبرې دي او که کوم ملګری سوال لري ان شاء الله حاضر یم زه ځم عاصم صاحب اورم سوال دی سوال چا کو سوال دی وروره اورم कम के कनाबल नहीं आगे डिवाल नन से पहले तीन कम के कनाबल नहीं खैर से ये कम के मैं पहले सही दिया कद मान ये मैं दे मालूम भी कम के कनाबल नहीं या जमा वतनदार देखा जमा दे दरे नूर दे काम करते हुए हम سوال لري عاصم صاحب نو څوک سوال کوي سوال کا څوک کوي ورور دا سمیم غزنوی ورور ته کوم لوري مهرباني وکړه ته ابل نت کمزور ہے عاصم صاحب اورم دا خو ته زه به یو سوال د چوک مې اوکې ته خو وایي طالب د پاکستان کې روزنه کېږي سمبال دلته کېږي او ټول روزنتون روزنه طالب پاکستان کې کنه ها وایه زه دا د توایم ګوره په بنی اسرائیل باندې کوم وخت حمله په بنی اسرائیل په یمن یا په شام په خلکو باندې حمله وکړه ګوره هغه خلک راولار شول بین الملل ته یو حرف وړاندې کو سیدا دا ځان نه لګیای کا کوم ځکه قرآن سنت کې د کتلې ده دا ځان نه وایي قرآن حدیث خبره وکړه دا سه قصې بریلیانو قصې د محرابونو مکه وراته قرآن سنت دلته قبول دی بس نور اوایي خبرې باندې کې بنی اسرائیل او یمن باندې سره بنی اسرائیل حمله کړې نه دی بنی اسرائیل چیرته شام کې یمن کې نو یمن کې نور قومونه اوسېدل ابرهه دي اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې زمانہ کې اوري عاصم صاحب لتانا صرف ز شمس الله پکتیاوال داخله کوم چې کله کله راځه دلته ځان شیخان جوړ کړي خبرې ته وګم نه نشي بیا یو دوه ټکی د کړي یا د هغه خبره د شنسب ساکل صاحب خبره ده د دوه سپارو کاریان دي ټول دلته راغلي دي وروره دوه سپاری د کړي دي دا خبرې مال خمل دي زمو سفر کې ما صفه درته وایم زه دا ورته وایم مولا برادر باندې دی باندې چې کوم اعتراض دی منصور داد الله ما خپل لیدل دي هغه ویل قسم په الله دا زما اورور دی وجل دي پیسې اغستی دي بیا کله چې کویټ ته لاړو په پاکستان حکومت باندې اونې ولو سلور 15 کاله جیل کې بیا زابل کې استپ یو نوم باندې ټول 300 کسان شهیدان کړل دا دیو کې چې کوم حق پرست دی کنه والله وجني لکه مثال چې درته وایم دا مخکې ورځو کې یو پروګرام ور باندې او عبدالمنان نومي کسي شنوميږي دیو داسې هغه دی والله چې په خبر کې کنه دیو سره چې کوم پوي شي چې دیو د ذهن خده منګه صفه خبره دی غرونو کې خبره موږ خده او اواز راځي او معصوم صاحب مهرباني دا چې غرونو کې به کوم کس د پاکستان خلاف او اغل تنه به میزایل لاغه دا به ولګیدو دا نور به بچو نور حقیقتونه نه وایم ځکه بعض خبرې درازي دا قبرونه لسړې وړل انسان وړي خدا صرف د کشرانو لداویم الله ته وګورئ د قران سنت تابعداري اوکي خو لږ عقل سره سوچ سره خري تاسو د پاکستان مولانو دا اوري چې افغانستان کې دغه نور طریقې اونې سيتنه کان مولوی صاحب محترم زتانه دغه یو هیله کومه ته خو یو خانه زما وطندار مې بیا زما ماماګان یادېږي ځان نه خیمه ګوره دا واوره ګوره زه دا نه وایم چې ما د چا سوي مچا زه د غږ نه پیژنم ما تر څه معلوم دي خبره نشته کته وې اونه ما زما ماماګان اسې سکه او زه تاسو ته هیله کوم چې زر زمنګ سره دغه دوه ورځې بعدم که یو د پکې نه دغه خلک منګ ته راځي یو آیات وی هغه آیات چې منګ کله ګورو هغه هم صحیح نه وي هغه لکه دیو مثال خبره زه وایم چې کن فیکون دا وینه کن فکان صحیح شو هغه کن فکان منم او کن فیکون چې ده هغه صحیح راځي کن فکان شوی او کیږي او کیدون کې ده بیا بم روان صحیح شو او دیو هغه کن فیکون کن فکان کې منګ ورته حیران شو چې دې تاسو دا خان یوسف ورور اصل خبره ده زه لږ مصروف یم زه تدریس کوم زه دلته استاد یم صفه درته یم سعودیه کې او عربیت الحمدلله دی علوم استاد یم او ما شریعت ویل دی الحمدلله او اصولو کې اصول فقه ماجستر ما او صفه خبره لږ وخت مم را سره نه صرف بحث لدی لپاره راغلم د یو مولا غوندو ما ویل چې زه درته لږ غوندي هغه ویم دا اسی غړي وړي لګي او بل رزم یو مولا او اسی او دیو کې صفه خبره هغه سعید خوسته لږ عالم د خاص علم کړي دي خو هغه داسې کله کله خپل هغه او خبره وکي بس خپل ځان حق ویل ډیر ګران کار دی زه دا تاسو طرفدار نه یم ټولو خبرو کې ګوره دام واورئ
دا خو منم تاسو ګمانونه کې چې زه تاسو ټولو خبرو طرفدار یم، نه زه د الله او رسول طرفدار یم، د حق خبرې طرفدار یم. بس درې خبرو راغلی ما ول غواړم عاصم صاحب ته په دولسي باندې سلام کوم، په کېوال صاحب ته تاسو خان یوسف ورته په دولسي سلام کوم، او بیا صرف د خان یوسف ورونه دا غوښتنه لرم چې دلته عاصم ورور درې پوښتنې کړې دي د خوارجونه دی، باید اول په دې لایف کې د عاصم صاحب د دې سوالونو جواب ورکړي، که سوال جواب نه ورکړي په پوزه د کرخه کش کی توبه یو باسي، او یا د حکومت ملګری شي، یا یو طرف ته ځان کی به طرفه دي ځان حساب کی، او یا د جواب ورکړي. دلته دا غوښتنه مې دا نور یو خبره ته خوارج پرې نه دی، او په کېوال چې تاسو ته سپیشل سلام او تاسو ټول غیرتي افغانانو ته ویاړم یاستئ. مننه. او تاسو خپه نه شئ رانه ګورئ شمس پکتیاوال صاحب او تاسو عاصم صاحب مشخو عاصم صاحب ګوري علیمان پیژنو زکه موږ دغه خوارجو ته یایو چې تاسو دا خبره مکوئ چې شمس پکتیاوال او خان یوسف حقیقت دی ته توهین کوي. عالم دسی لکه دا عاصم صاحب ولی موږ له عاصم